زه به نه یم. نیت د تګ به دې وي کړی زمونږ کور ته، د څو شپو به دې هم کړی اراده وي. د کالو هغه وړه غوټه به واخلې، خپل کالي به پکې رد او بدل کېږدې. دواړه لاسه به دې یو تر بل تېرېږي، د زړه درب به دې تر غوږه رارسېږي. د پښو سیګ به دې هم په دې رقم وي، لکه څوک چې د دیوال په سر ګرځېږي. زه به نه یم. خپله غوټه به دې ټوله کړې راټوله، په یو تور رومال کې بنده به یې کېږدې، چې پکې به نه میوه او خواږه وي، داسې تش او بې خونده به یې کېږدې. د سینګار ټوکي به دې کېږدې خپل کور کې، ځکه هلته به نور نه در پکارېږي. په جامو کې به دې هم هغه رنګ نه وي، په ټیکري به دې هم دوړې معلومېږي. په نه زړه به د سورلۍ طرف ته ورشې، ځکه دا به دې بې ما اول راتګ وي. په دې سوچ او په دې فکر کې به کښېنې چې د کور هغه کوټه به څنګه ښکاري چې هغه ځواني مرګ پکې تېروو. موږ به هم نیم چایجوش چای ورسره وکړ، وخت او ساعت به رانه تېره هغه شېبه وو. زه به نه یم. په دې فکر به زمونږ تر کوره ورشي، دروازه به یې هم هغسې وي خلاصه، لکه مخکې چې به کله پرې راتللې. دروازه به کړې په سپینو لاسو خلاصه، د کوټو خواته به ورشې غلې غلې، ورخطا به یې د زړه درزا نیولې، په انګړ به یې ولاړه زوبون وهلې. کورنیان به درنه شاوخوا راتاو شي، وایه څه کوې، سفر یې ځورولې؟ ته به وایې نه نه ښه یمه، بیخي ښه یم، هسې وروسته له مودو یم راغلې، دا فضا راته عجبه راښکاره شوه، په دې وجه لږ قدم نیولی. زه به نه یم. له روغبړه وروسته به بیا وځې د باندې، زما تصویر به د کور هر ځای درته خاندي. په نه زړه به هم هغې کوټې ته ورشي، په نه زړه به هم هغې کوټې ته ورشي، هغه زه چې پکې تل وم اوسېدلی. شاوخوا ته به یې په ځیر ځیر باندې ګورې، خو زما د لاس به هېڅ نشي موندلی. په ډکو سترګو به هغه کوټ بند ته ګورې چې زما به پرې واسکټ وځړېدلی. کتابو ته به مې هم سر ورښکاره کړې چې نری غبار به وي هر یو وهلی، همدا نظم به په ګوتو باندې درشي، کریمي به وي رښتینې غږېدلی، بې وسې ته به له سره پښې راشي، کتابچو ته به مې غل په ژړا سي، کتابچو ته به مې غلې په ژړا سي. زه به